یادو فارغو سرتیرو د ترافیکي کنټرول نه نیولې د ماین کشف او شنډولو مخابري تکتیک قانوني کورس په ګډون او نورو په بیلابیلو برخو کې مسلکي روزنه ورکړل شوه. که اینجا ما با یک سرباز در سایر نشان میتیم تعلیمات اسلامی است، ماین شناسی است، تکتیک است، عملیات است، حقوق است، جنایی است، ترافیکی هست، اسلحه است، مخابره است، جمع نظام است، اصولنامه هست. همدارنګه د بلخ ولایت د عالمانو شورا رئیس ویل په نظام کې د مسلکي سرتیرو شتون د اسلامي شریعت پلي کولو او د خلکو سره مال ساتنې او د یو نظام پیاوړتیا لپاره مهمه اړتیا یاد کړه. تاسو په پروژو ډېر دروند بار دی ځکه دا یو امانت دی، تاسو سره کېږي او تاسو د خپل مسؤلیتونو ته ځئ. نو دا مې تاسو توصیه ده، تاسو باید شي د دې نظام دفاع په کلکه وکړئ، د دې نظام تر شا ټینګ ودرېږئ، د دې نظام الهي احکام د محکمو د مشرتابه محترم فرامین د نورو وزارت داخله او د نورو ادارو کوم فرامین دي هغه تاسو په کلکه اجرا کوئ او دفاع کوئ. د بلخ سرپرستوالي په خپلو خبرو کې فارغ سرتیري خلکو او هیواد ته د خدمت په لار کې خپلو دندو او مسؤلیتونو ته متوجه کړل. په چاته اجازه مه ورکوئ، نه مجرمینو ته ورکوئ او نورو ډلو ته وایي چاته اجازه مه ورکوئ، ورته متوجه سئ. مجرمین یو ځای به پرېږدئ، دا ستاسو مسؤلیت دی. که په هره کچه مجرم وي، که دا نظام تخریبوي، که د نظام په مقابل کې درېږي، که د محکمو او د شرعي احکامو د فیصلو په مقابل کې درېږي، که د نظام په مقابل کې درېږي، که هر مجرم وي تاسو به دفاع کوئ. همدارنګه سرپرستوالي فارغو سرتیرو ته سپارښتنه وکړه چې د اسلامي نظام پر وړاندې له بغاوت کوونکو او مجرمینو سره کلکه مبارزه وکړي او پرېږدي چې په ټولنه کې ورانکاره فعالیتونه ترسره کړي. د یادونې وړ دا 5مه دوره ده چې په بلخ کې د شمال زون د ساتنمنانو له تعلیمي مرکز څخه سلګونه سرتیري فارغه کیږي.